کله چې توپونه چوپ شي او د جګړې غږونه غلي شي، اصلي پوښتنه راپورته کیږي: دا جګړه واقعي وه که یوه سنجول شوې سیاسي ننداره؟ د هند او پاکستان ترمنځ وروستۍ شخړه چې دواړو لوریو خپله بریا وبلله، اوس د شک او تحلیل تر ضربین لاندې ده. موږ په دې راپور کې دا ننداره نه، بلکې اصلي انګیزه څیړو. دلته له زیر نیوز سلیری سره پاتې شئ. کله چې د هند او پاکستان ترمنځ د وروستي پوځي کړکېچ دوړې کېناستې، د جګړې ننداره په ژورو او له نارامۍ ډکو پوښتنو بدله شوه. د توغندیزو بریدونو او سیاسي نندارې تر شا داسې یوه کیسه پټه ده چې ډیری خلک یې اوس جوړه شوې لوبه بولي. یو مصنوعي کړکېچ چې د ملي امنیت پر ځای د ځانګړو اشخاصو سیاسي ګټو ته خدمت وکړ. سره له دې چې دواړه خواوې ځانونه بریالي اعلانوي، اوس د شنونکو او عامو وګړو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. څوک چې پوښتنه کوي آیا دا شخړه د پولې د دفاع لپاره وه که د ولس د احساساتو د کنټرول لپاره جوړه شوې ننداره. په پاکستان کې په پوځ باندې د باور کچه په تاریخي توګه ښکته شوې ده. د کلونو سیاسي لاسوهنې د پخواني لومړي وزیر عمران خان د لانجمن بند او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې سختو خونړیو پوځي عملیاتو د خلکو زړونه مات کړي دي. زرګونه کسان له قانوني بهیر پرته ترۍ تم دي. ولسي سیمې پر لپسې توګه بمبار شوي او دا ټولې پیښې تصادفي نه، بلکې د یو ناوړه جوړښت یا جوړ شوي پلان برخه ښکاري. هغه څه چې پخوا به خلکو د ویرې له امله پټ ساتل، اوس یې په لوړ غږ وایي. پوځ نور د ساتندوی ځواک په توګه نه، بلکې د بې پولې واک لرونکي جوړښت په توګه لیدل کېږي. دا احساس په هغو سیمو کې تر ټولو ژور دی چې هیڅکله یې غږ نه دی اورېدل شوی. بلوچستان او خیبر پښتونخوا. دلته خلک له کلونو راهیسې د تاوتریخوالي ښکار دي. درد یې شخصي دی. میندې د خپلو زامنو پلټنه کوي. کورنۍ یې بې برخلیکه پاتې دي او ولس د جګړې هغو کیسو ته د شک په سترګه ګوري چې د دوی د درد انځور پکې ځای نه لري. د دوی لپاره له هند سره وروستۍ شخړه یوه ملتپاله کیسه نه وه، بلکې یو بل ویرونکی یادښت و چې ځانګړي اشخاص د خپلو شخصي ګټو لپاره تل دوی قربانۍ ته مجبوروي. د پولې هاخوا په هند کې هم د شخړې وخت د شکونو توپان راپورته کړی. د عمومي ټاکنو د رانږدې کېدو سره د لومړي وزیر مودي حکومت له کړنو داسې ښکاري چې دا کړکېچ یې دومره وغځاوه چې له هغه د ځواک ننداره جوړه کړي. منتقدین وایي دا لوبه نوې نه ده. په 2019 کال کې هم سټیج همداسې جوړ کړی شو. پلوامه، بالاکوټ او ټاکنیزه بریا. یو ځل بیا ویره د سیاست لپاره د سون توکي شوه. دا لنډمهاله کړکېچ او ورپسې ټینګ اوربند مودي ته دا لاره برابره کړه چې ځان قاطع، چټک او نه بلېدونکی وښیي. خو د دواړو خواو ترمنځ کشمیریان راګیر دي. هغه ولس چې له جګړې، سیاست او چوپتیا سره ژوند کوي. د دوی ژوند د نورو لخوا د جوړې شوې کیسې تر سیوري لاندې ځنډول شوی دی او درد یې د کیسې له بحثونو ویستل شوی. که دا د پولې د دواړو غاړو راکېټونه دي، که د څار او د پوځي خوځښتونو له امله روان فشارونه دي، کشمیریان د داسې کیسې قربانیان دي چې دوی نه ده لیکلې، خو د دوی راتلونکی ټاکي. دوی د دغې سیاسي لوبې انساني بیه پرې کوي. که له دې ټولو څخه یو وینا راوتلی شي، نو هغه دا ده: اصلي سوله د نندارې له لارې نه راځي. پروپاګند د عدالت ځای نه نیسي او پوځي ننداره د جوړجاړي بدیل نه دی. اوس ولس په دواړو خواو کې پوهیږي چې ډرامې د باور ځای نشي نیولی او دا باور چې یو ځل مات شي، بیرته یوازې له رښتیاو سره رغېدلی شي، نه له شور ماشور سره. کله چې توپونه چوپ شي او د جګړې غږونه غلي شي، اصلي پوښتنه